زیاتره چې کم داسې ګراوندونه آبادیږي نو د دې سره چې کم د ینګ ځوانان د غلطو علتو نه منشیاتو نه دغه نه پامان کیږي ولې ریاست دوی له لاس نه ورکوي چې یاره دوی سره خپل تعاون کوي او دغه ګراوندونو سره خپل هیلپ کوي دا ځوانان د غلطو علتو نه صحیح له سایډ ته راځي. ډیویو صاحب هریچند پر اتاک درته هرکلی وای مهرباني شکر سر د ګراوند ماشاءالله تاسو ګورئ دا ینګ ځوانان راغلي دي د دې د څه پیغام لري او مطلب دا کم ګراوند آباد شوی دی باره کې څه وایي؟ زه جی عمران بھائی ډېر زیات د تعریف په دې خبره باندې کوم چې ډېر غټ مزیدار ټورنمنت دا ارګنایز کړی دی او ډېر پازټیو اکټیویټي دا ډېر هیلث اکټیویټي ده او دا شانت اکټیویټي زیات نه زیات پکار دي دا ګوره زمونږ د یوث د هر قسمه گروث لپاره دي چې نه بزنګ ټیلنټ مخې ته راځي دي چې زمونږ یوث په پازټیو په فروټفل اکټیویټي کې انوالو دي نو دې چې څومره تعریف او دغه شي دا کوم خبره ډیویو صاحب زیاتره چې کم داسې ګراوندونه آبادیږي نو د دې سره چې کم د ینګ ځوانان د غلطو علتو نه منشیاتو نه دغه نه پامان کیږي ولې ریاست دوی له لاس نه ورکوي چې یاره دوی سره خپل تعاون کوي او دغه ګراوندونو سره خپل هیلپ کوي دا ځوانان د غلطو علتو نه صحیح له سایډ ته راځي. تاسو خبره بالکل ټیک ده. زه په دې خبره او په دې وجه خوشاله یم چې دا څومره ینګ لکان دی رائټ ناو بجای دی چې د غلط فهم فیل کې ناس یې نه په یو خزه کې ناس دي چې بدی زیات هغه ټایم به قیمتي تیر شي او بالکل ګورنمنت لګیا دی خپل لغه کوي د زموږ کوم سپورت ټوریزم والا دغه دي آی کې میچونه وغیرہ کې هم دي نه به زموږ ټیلنټ روچتيږي او ان شاء الله زه به ډي سي سي سره د خبر ټیک اپ کوم چې یاره مونږ په سرکاري سطح باندې هم داسې میچونه دغه ټورنمنت ارګنایز کوو ان شاء الله. زموږ په دې علاقې کې زیاتره ایر څومره ګوري نایټ ټایم کې په موټر سایکل سنیچر وغیرہ دغه شوګه ډاکیږي او ډېر خلکو ته مشکلات دي دغه خلکو ته څه پیغام لري؟ ګوري مونږ په دې کې لګیا یو ټایم ټو ټایم مونږ خپل کیسز هم ټریس کوو هغه نه علاوه مونږ خپل پټرولینګ هم انهانس کړی دی زموږ ځای په ځای ناکبندیان دي موبایل غشتونه دي سچوسیب ډي اس پی سي په خپل انروډي एक दो का वारदात लाजिमन की अगर मुंगा वक्त सरा सरा ट्रेस को जमुंगा अल्हम्दुलिल्लाह पेंडिंग केस हम ने दे पाते. आखिरी सब पैगाम लरे कतुन के गोरी डीपीओ से रागले देनो तासो दे खल को ता सब पैगाम वर्कोई खल को त गोरी जी दा पैगाम दे स्पोर्ट्स چې د کاناډا ټول نه یو بهترین فزیکل او منټل هیلث اکټیویټی دا سپورټس زمونږه پرسنالټي ډیولپ کوي سپورټس زمونږه فټنس مینټین کوي نو چې څومره لکان دي د تنګي خلکو ته د مندني خلکو هریچن خلکو ته په دې ډیر زیات خوشاله شوم تعریف کوم د دې اوس د افزایی کوم چې دی یو خسته ټورنمنت ارګنایز کړی دي او دا شان زیات زیات ټورنمنت ارګنایز کړي چې د ینګ لکان چې د غلط اکټیویټیز نه بچي او په خو اکټیویټیز کې خپل ټایم لګیا ځي. ماشاءالله یو داسې شخصیت را سره ولال دی چې د ایچ سی سی آر کوم اونر دی سی او دی جناب حاجی محمد علم جی صاحب ماشاءالله چې دا ځوانان چې کوم دي د نشو منشیات وغیرہ څومره فضولیات دي دا غیر رامنې کوي او داسې خسته کېل کود میدانونو ته چې کوم زمونږ د ریاست ذمہواری ده ماشاءالله هغه دوی سره انجام کوي. حاجی صاحب ماشاءالله ډیر داد درکو په داسې کار چې دا ځوانان ناولې داسې خسته کېل کود او د غلطو علتو نه رامنې کوي نو سب وایي په دې موقع. بسم الله الرحمن الرحیم. اول مشتاق بھائی عباسی نیوز ته شکریا چې زمونږ د ګراوند ته راغلی تاجدار هارډ بال کرکټ ګراوند بس مونږ خو کرکټ سره په خوانه شوقیان تاسو را سره وي ویډیوز بم کولې پروګرام بم بینرز ارسه به تاسو کول نو مونږ خو دغه اکټیویټیز د کرکټ سعودي عرب کې چې سعودي عرب نه راشو بس پر ګراوندونو کې تیر کو او الحمدلله یو ښه کار دی غلط کار نه لري سو نیگیټیو سوچ کوي بل سبل س زمونږ ښه پازیټیو سوچ دی نشه سے انکار زندگی سے پیار پار دغه وي دا زمونږ یو منشور دی ان شاء الله کوبه سمنه چې د ایس لت راغله دی ان شاء الله موږ به خپل وسه پوره دا کوشش کوو چې دین خپل نه جوانان وساتو دا مصروف ناشتي نه د چاپلاس کې سیګریټ شته نه د چاپلاس کې نسوار شته ټول ناس په دې میچ کې دي چې څوک په وګټي څوک په بیل او چکاو لګي دا اوټ شو نو موږ دغه
غواړو چې زموږ د ماشومان خوشاله او موږ د بوډاګانې خو د دوی سره په دې ګراوندونو کې ناستي نو موږ خو اول د تاجدار به ډیره شکریا ادا کوو. موږ کرکټ ډیر کړی دی ټول کې پی کې کرکټ پسې ګرځېدل هر یو ګراوند مې کتلی دی خو صرف په دې یو خبره به مات راتلم خفه به راتلم چې ښکلی ګراوند راسره نږدې نه و. تاجدار به ډیره شکریا دونه ښکلی ګراوند احساس کو دا یو کال وشو دا خبره زه اوس ګورې هر سړي ته د مقابلې ویلی شم چې راځه موږ سره ټورنمنټ کولی شو او ښکلی کرکټ هم کولی شو په 400 کې او ښه ښکلی ګراوند تاجدار بای راکړی ډېره مننه د تاجدار بای. زمونږ چې کوم بل غټ مقصد او هغه په دې اولس کې په دې ځوانانو کې د منشیاتو خلاف یو آگاهی یو پوهه پیدا کولو ځکه چې دا علاقه کو تاسو ګور دلته 3 زره دکانونه دي خو دلته غلا شوکه ډاکا دا نشته دي خدا چې کوم آیسته دا چې کوم بلا دا زهر دي دا زر لګي دي زمنګ ځوانان زمنګ نخري دا غوي ځواني خوري دا غوي سکون خوري د مور او پلار د کور د گاون هغه سکون بربادي نو دغه سلسله کې منګه دا یو ټورنمنت چې کوم دغه مو چې منګه دی اولستا یو آگاهی ورکو چې دا آیس چې کوم نه دي ځوانانو ته یو پوهه ورکو چې دا آیس دا یو زهر دی دا یو بلا ده چې کوم لکان اسکی کوم خلق په اخته دي نو هغه د رحم قابل دی ځکه چې هغه خزان له په عذاب کې پروت دی ولې په خپل امر علامه په دې خبر زړه خوشاله کې مشیر ینګ کسان هغه پازټیو زینو کې خپل انرژي لګي تاسو ماشاءالله پلیران مونږ لنګ سپورتس کې دومره انوالو نیو پاتې شو خو سپورتس مین چې دی هغه منټل فټنس او فزیکل فټنس دا ټول نه زیات خي نو زه ډېر زیات خوشاله شوم په دې خبره باندې زه بیا تاسو 400 کې هر کله ویلکم هم په خپل بیهاو باندې 400 پولیس په بیهاو باندې 400 ایڈمنسټریشن په بیهاو باندې تاسو دلته کې ملمانی او ډېر تاسو مشکور یم چې تاسو خپل دلته کې ټایم مونږ لاره کو دلته د تاجدار به چې کوم ګراوند ساس کړی دی منګ راغلي د دې ټورنمنت د تماشې لپاره حاجی محمد عالم یو غټ ایونت راوړی دی د خوشحالۍ موقع ده هر سړی راغلی دی ډیره خوشحالي ده نن نرچند کې ډیره خسته ورځ ده زما په خیال باندې په 2015 کې راغلم سعودي نه هغه 2015 چې راغلم تقریبا دا 11 سال وشو چې موږ یو خپل یو ځان له اکټیویټیز جوړ کړي د کرکټ په دغه کې په خپل ګالوچ کې هم کوو په بنیر کې هم کوو په دیر کې کوو دا ځل موږ د حاجی صاحب په فرمایش باندې 400 کې د یو ښه ایونت کوشش کړی دی دانن چې کوم میچ شروع دی فائنل یا سیم فائنل نو دې کې تاسو ټیم جنگي کنه تاسو ټیم راغله دی جی نه چې زه په خپل چې کوم ټورنمنت ارګنایز کوم کنه هغه کې زه خپل ټیم په خپل طریقه انټری نه کوم ځکه چې زم چې یو پیر طریقه باندې وشي کله چې تاسو یو ایونت کې خپل ټیم نو تاسو خامخا همدردي ځان سره دي او زه زما چې کله ایونت یا زه کرکټ ټورنمنت جوړوم زه په هغه کې فیورټیزم نه کوم که زما ډیر نږدې مرګري ولې نه خو زه په ګراوند کې فیورټیزم نه کوم زم چې یاره څوک په ما پسې راځي دا ټول ماته یو شانتي خپل ټیم